اوس راځي اول نمبر دا هم د حاجي صاحب د خبرې مطابق د مټاخان ولسوالۍ اوسېدونکی او د خوست زاید خوست د شیخ زاید پوهنتون په خوشحالۍ نه هغه لفظونه رانه ګډوډېږي د خوست د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي محصل څوک به یې اوس دېرش نمرو په وړلو سره د احمدشاه زوی محمد الله تشدیق راځي او بله شهید راځي راتلونکي کې څه غواړئ چې درنه جوړ شي؟ راتلونکي غواړم چې ډاکټر صاحب. ډېر ډېر خوشحاله یم چې د کوښښ فکري ملګرو په فقهي تعلیق کې مې لومړی مقام ترلاسه کړ. بیا هم له دغو ګروپ کسانو څخه یوه نړۍ په چا مو څه کړي دي وبدو بلا مو واخلم په چا مو څه کړي دي وبدو بلا مو واخلم خلک زمونږ سویلو ته خاندي ولې خاندي زبردست یاره په چا مو څه کړي دي وبدو بلا مو واخلم خلک زمونږ سویلو ته خاندي ولې خاندي او شمه که 2 روپۍ ارزښت لري تیارې هم وژني شمه که 2 روپۍ ارزښت لري تیارې هم وژني خپله ځان هم وژني خو ټول محفل ته بلې وزر یوټیوب چینل او پاڼې د نن مینوالو سلامونه مې ومنئ هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ نن په یوه داسې غونډه کې موږ موجود یو چې واقعا د خلکو د فکري رغونې همدارنګه د علمي سویې لوړولو په موخه باندې دوی هلې ځلې کوي کوښښونه کوي او دا زموږ په ژوند کې تر ټولو مهم اړخ دی چې باید په دې باندې ډېر کار وشي او ډېر کار ورته وشي نو خوشبختانه چې پکتیکا کې دا یوازینی هغه ځای هغه کوښښ هغه ملګري چې دوی واقعا یقینا په یو کلن دوران کې چې دوی تقریبا یو کال کېږي د دې بنسټ کوښښ فکري ملګرو په نامه باندې کوم علمي بهیر چې دی یو کال کېږي خپل فعالیتونه کوي او په ډېر منظم ډول باندې په مخ ځي نو د هغو کوښښ فکري ملګرو رئیس جواد مصباح صاحب راسره ملګری دی او دوی یوه سیالۍ په لاره اچولې شوې وه ډېره غټه سیالۍ پکتیکا تقریبا 22 ولسوالیو کې دې جریان لره ټولو پکې امتحان ورکړی د ټولو ولسوالیو کې امتحانات واخیستل شول او بالاخره نن نتیجې اعلانېږي او دغه نتیجو په تړاو باندې همدارنګه نورې خبرې هم ورسره کوو او نن نتیجو په تړاو باندې هم چې اعلانېږي خبرې ورسره کوو مصباح صاحب تاسو ډېر زیات ښه راغلاست ورکړی وایي بسم الله الرحمن الرحیم خاورین صاحب ستاسو او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه مینه وړاندې کوم تاسو څخه ډېر زیات منندوی یم کور ودان چې راغلی زحمت مو ایستلی دی تاسو یقینا چې ستاسو لاسته راوړنې او ستاسو فعالیتونه او ستاسو هلې ځلې منډې ترړې دا واقعا د ستایلو وړ دي ډېر کوښښونه هم کړي دي نو لومړی دا راځو چې تاسو په څومره دغه اوس سیالي چې ډېره غټه سیالي وه تاسو امتحانات واخیستل نن څومره کسانو مثلا په دې کې ګډون کړی و او د دې هغه امتیازات سره کم ته و ډېره زیاته مننه خیر یوسي کومه فقهي سیالۍ چې وه د کوښښ فکري ملګرو له لورې چې واخیستل شوه په دې کې تقریبا 800 کسانو ګډون کړی دی په دو کې مختلف قشرونه زده کوونکي محصلین طالب علمان هر څوک پکې شامل دي نن د همغو سیالۍ نتایج اعلانېږي نتایج به واقعا یو څه جالب وي هغوی کې به د تعجب ټکي موجود وي داسې ټکي چې ټول اوس ملګري چې دلته ناست دي په دې اندېښنه کې دي دغه تلوسه ورسره موجوده ده چې اول نمره به څوک وي او جالبه دغه ده چې د اول نمره لپاره نن موټرسایکل دی موټرسایکل تاسو وینئ چې هلته شاته یې دروللی دی د دوهم نمره لپاره کمپیوټر دی د دریم لپاره موبایل دی همدغه ډول تر 20 نمرې پورې مختلفې ډالۍ دي دغلته هغه کسان راغوښتل شوي هېچا ته هم نه ده معلومه یوازې د امتحاناتو کمیټه خبره ده چې دا اول نمره څوک دی دا سیالۍ ګټلې چا ده نو واقعا چې نن به یې وښه او شانداره غونډه زموږ د سرشمېرنو له مخې اوس نه بلکې لومړیو وختونو کې کله چې امارت د حاکم کېدو دومره موده نه وه وتلې یو سایټ دغه راپور خپور کړی و چې په ټول افغانستان کې طلوع افغان لومړی چاپي
جریده چې خپره شوله د کندهار څخه او چې علمي او فرهنګي غونډې ترسره کړې وې هغه کوښښ فکري ملګري وو له پکتیکا څخه حتی د امارات له واکمنېدو څخه چې یو ډېر لوی تحول و کوښښ فکري ملګرو یوه ورځ هم خپل فعالیتونه نه درولي نه ځنډېدلي او منظم یې خپلې غونډې او خپل فعالیتونو ته همدغسې دوام ورکړی ډېره زیاته مننه جواز. له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. له موږ سره اوسئ انشاءالله نتایج به هم اعلانېږي هغلته به هم خلک وویني چې ونمره څوک دی. ډېر زیاته خوشحاله اوسئ. نو دوستانو لکه څنګه چې تاسو د جواد مصباح د کوښښ فکري ملګرو د رئیس خبرې واورېدې نن غونډه کې نتایج اعلانېږي واقعا ډېره جالبه غونډه ده. تاسو ګورئ چې دغه کسان مثلا راغلي دي د غونډې ترسره کولو په موخه او دوی انتظار دي چې اوس به څوک اول نمره کېږي ځکه 800 کسانو پکې ګډون کړی و. دا یقینا هم ډېره د خوشحالۍ وړ خبره ده او موږ نن ډېر خوشحاله یو. نور سره مړه اوسئ نور کلیپونه به هم در باندې وینو. هغه ځای را رسېدلی دی چې نن به پکې هغه څوک چې هڅه یې کړې کوشش یې کړی تقریبا 800 کسانو په دې سیالۍ کې ګډون کړی و. له هغې ډلې به تر 20 نمرې پورې د دوی هغه خپل د ستړیو او ستونزو هغه کوم هڅې چې کړي دي هغو نتیجه به ویني. نو په ټوله کې مونږ دغه صحنې هم در باندې ګورو او بله خبره دا ده چې د کوښښ فکري ملګرو تقریبا 2 یا 3 ورځې وړاندې 1 کلن شو او مخکې مو هم یادونه وکړه چې په کندهار کې طلوع افغان لومړنۍ جریده وه چې چاپ شوه البته د اسلامي امارت په راتګ سره او کوښښ علمي بهیر و پکتیکا کې چې دوی خپل فعالیت نه دی ودرولی خپل فعالیت یې دوام ورکړی او خپل فعالیتونه یې واقعا چې مونږ لیدلی دي ډېر ښه دي. د پکتیکا ځوانانو په نمایندګۍ باندې حسن خان احسان صاحب دی او د کوښښ فکري ملګرو کومې لاسته راوړنې فعالیتونه او کومې کارونه چې دي هغه به په لنډ ډول باندې درته ووایي. لومړي سر کې احسان صاحب تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی وایي ستړي مه شئ خوشحاله یو چې خپرونه کې مو لرو. ډېره مننه جناب خاورین صاحب کور مدان چې تاسې هغه څه چې د ولس تر غوږونو ورسوئ دا حق ده او باید ور ورسوئ کور مدان سي. ډېره زیاته مننه احسان صاحب محترم. تاسو د پکتیکا ځوانانو په نمایندګۍ باندې په ډېرو غونډو کې په ډېرو علمي او همدارنګه ادبي غونډو کې تاسو برخه اخیستې ده او اخلئ کار کوئ ماشاءالله فعاله ځوان یاست. نو تاسې د دې ځوانانو په نمایندګۍ باندې که کوم هغه تاسو به څرلي وي حتما ما لیدلی چې راتلی به هلته به دې برخه اخیستې او تا هم هڅه کړې کوښښ دې کړی د دې په مخ ته به ولیکې. نو د دې کوښښ فکري ملګرو یو کلن مزل ته په کومه نظر باندې ګورې او کومې لاسته راوړنې چې لرلې دي هغو په اړه باندې معلومات لرې ورسره شریک کړئ. د کوښښ فکري ملګرو دا حرکت تقریبا څو ورځې مخکې یو کلن شو. دغه کتابتون ته تقریبا د کال په جریان کې 2,500 شاګردانو مراجعه کړې ده. له هغوی نه یې کتابونه اخیستي دي د مطالعې لپاره او هلته یې کتابونه مطالعه کړي دي. او دوهم ښه کار دا چې دوی د تیر کال په جریان کې د ژمي په را رسېدو سره هغه رخصتي چې شاګردان لري او مکتبونه نور رخصت سي ښوونځي د کوښښ فکري ملګرو د ساینسي مضامینو ترڅنګ انګلیسي او همداشان د دیني زده کړو لپاره هلته استادان په خپل وخت ته ټاکلي وو هغوی ته یې زده کړې ورکولې. دریم ښه کار دا چې یادونه یې ضرور ده هغه زده کوونکي چې دوی د مادي اړخ نه ډېر کمزوري وو یعنی اقتصادي وضعیت یې ښه نه وو د هغوی لپاره خاص کار د هغو لپاره یې پیسې نه ورنه اخیستلې او د هغو د زده کړو لپاره چې دوی څومره کولی سوای هم کتابونه یې ورکړې وه او هغه څه چې د دوی غوښتنه وه هغه غوښتنې یې د زده کړو په بهیر کې ورسره منلې وې. ډېره زیاته مننه احسان صاحب محترم. ډېره مننه ستاسو کور ودان. ملګرو دغه غونډه به اوس څو شېبه وکړي پای له مراسم به راورسېږي هغه هم په تاسو باندې ګورو. نو له موږ سره اوسېږئ چېرته مه ځئ. نعره تکبیر نعره تکبیر. کوښښ فکري ملګري تقریبا کال شاوخوا کېږي چې فعالیت یې په پکتیکا ولایت مرکز کرنه کې شروع کړی ده. تر دې دمه انشاءالله ښه روان دی.
فعالیت یې ډېر مؤثر ده. زه یې ډېر مثبت ارزوم په دې خاطر چې ځوانان راځي، علمي کتابتون لري، کوښښ فکري ملګري او فرهنګي فعالیتونه ورسره په څنګ کې کوي، ادبي فعالیتونه ورسره په څنګ کې کوي. نو ځوانان راځي د مطالعې لپاره کتابونه کور ته وړي او همدلته په کتابتون کې مطالعه کوي چې دا واقعا په دې دردېدلي ځورېدلي او له علمه پاته افغانستان په اصطلاح که درته ووایم یو مؤثر کار ده. یعنې د کتاب لوستل هغه چې ګوره وایي د کتاب لوستل مو په نن مستحکم کوي، سبا ته پلانګزاري درکوي او له پرون نه مو خبروي. نو کله چې موږ فکرا جوړ سو، یعنې مطالعه ولرو، نو په هر څه باندې پوهېږو، نو بیا موږ یو بل طرف ته نه سو کېږو انشاءالله. یقینا هم موږ ګورو کوښښ فکري ملګرو د همدې لپاره کوشش کړی چې خلکو فکرونه ورغوي په اسلامي روحیه باندې، په افغاني روحیه باندې او په هر ډول باندې چې دوی کوښښ کړی، زموږ فعالیتونه لیدلي دي، دوی کوښښ کړی او هڅې یې د ستایلو وړ دي. نو په دې تړاو باندې چې دوستان هم خسته نه شي ووایي چې ولا خو دوامداره یو خبره ده کوئ. څه مو راوړي دي دوستانو ته چې واوروئ؟ فعالیتونه خو به انشاءالله راتلونکي کلیپونه به هم در باندې ګوري، انعامات چې کوم کسان اول نمره شوي، دوم نمره شوي، تر شلمې نمرې پورې هغه به هم در باندې ګوري. دا ویډیو او دا ویډیویي کلیپ دا خپرونه ډېره جالبه ده. نو تر پایه راسره پاتې شئ. د رمیز راجا څخه څو بیتونه هم درته فقط یو کیسه درته وایم چې په چا مو څه کړي دي وبدو بلا مو واخلم. په چا مو څه کړي دي؟ په چا مو څه کړي دي وبدو بلا مو واخلم. خلک زمونږ سویلو ته خاندي ولې خاندي. زبردست یاره. په چا مو څه کړي دي وبدو بلا مو واخلم. خلک زمونږ سویلو ته خاندي ولې خاندي. او شمه که 2 روپۍ ارزښت لري تیارې هم وژني. شمه که 2 روپۍ ارزښت لري تیارې هم وژني. خپل ځان هم وژني خو ټول محفل ته بلې خاندي. ډېر ښه ده. اول نمره دا هم د حاجي صاحب د خبرې مطابق د مټاخان ولسوالۍ اوسېدونکی او د خوست زاید د شیخ زاید پوهنتون په خوشحالۍ نه هغه لفظونه رانه ګډوډېږي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي محصل څوک به یې اوس دېرش نمرو په وړلو سره د احمدشاه زوی محمد الله تر سټېج راځي او بله ځای راځي محمد الله چې د فکر سیالۍ کې 800 کسانو کې لومړی مقام ګټلی دی، ورته آفرین دي، ورته مبارک دي. یقینا چې نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده او موږ ورباندې ویاړو په دغسې ځوانانو باندې او له کوښښ فکري ملګرو څخه ډېره زیاته مننه. احساسات څه دي چې موټرسایکل دې مو ګټه، همدارنګه نور انعامات چې ډېر زیات وو هغه دې مو ګټل؟ احساسات ډېر زیات خوشحاله یم. مایک سم وروله، مایک دې وروسلی. لومړی کې ټولو کسانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. بیا سلام وروسته زه ډېر زیات خوشحاله یم چې د کوښښ فکري ملګرو په فقهي سیالۍ کې مې لومړی مقام ترلاسه کړ. بیا هم له دغه ګروپ کسانو څخه یوه نړۍ مننه کوم چې زموږ لپاره داسې امتحانات برابر کړي دي، دیني امتحانات برابر کړي دي. داسې نور په راتلونکي هیله لرم چې نور پروګرامونه هم داسې برابر کړي. ورته مننه. خیر. دا مهال ته څه احساس لري؟ سره کوم څومره خوشحالي دي؟ ډېر زیات خوشحاله یم. د امتحان د شفافیت په نتیجه کې ډېر خوشحاله یم. امتحان ډېر شفاف ولو، یقینا هېڅ کومه درغلي هم نه وه کې. بیا هم له دې څخه ډېره زیاته مننه کوم. ډېره مننه. د کوښښ فکري ملګرو مزه د کوښښ فکري ملګري چې یقینا موږ یې فعالیتونه ګورو، دا د ټول ولس په دوی باندې راټول ده او یو کال په جریان کې 4,000 تقریبا کتابونه راټول کړه او په افغانستان کې دوهم هغه ځای دی چې له اسلامي امارت واکمنېدو سره هممهاله دوی خپل فعالیتونه ونه درول او دوی دوام ورکړ د ځوانانو د ویښتیا لپاره. د هغوی یو غړی راسره ولاړ دی، خیال محمد توحیدیار صاحب.
څه احساسات لرئ تاسې څومره خوشحاله یقینا دا ستاسو برکت دی د ځوانانو خوشحالتیا او د دې ځوانانو راټولېدنه مننه کوم ټولو ته سلام لیدونکو ته البته له احساساتو له وجې نه هغه الفاظ هم ګډوډېږي کوښښ فکري ملګري به انشاءالله هڅه کوي چې د آینده لپاره هم چې داسې پروګرامونه وي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. ډېره مننه دوستانو چې نعره تکبیر، نعره تکبیر. دریم نمره هم البته راسره دوم نمره رانه ورک شه ځکه چې ډېر زیات رش و او هېڅ د دې امکان پیدا نه شو چې دی زه پیدا کړم. ستاسو احساسات څه شي دي دریم نمره کې او په دیني سیالۍ کې تاسو اول نمره کېږئ دریم نمره کېږئ؟ زه ډېر خوشحاله یم چې کوکه فکري ملګري موږ ته سیالي برابره کړې ده. د کوم ځای؟ د موټاخان ولسوالي. ډېر ښه، ډېره تاریخي بریا دې ګټلې ده یقینا پکتیکا کې. البته داسې خو ډېر ځوانان شته خو ستا پر کم ځوانان پکتیکا کې بیا په دې داسې یو حالاتو کې ډېر کم پیدا کېږي. راتلونکي کې څه غواړئ چې درنه جوړ شي؟ راتلونکي غواړم چې ډاکټر صاحب. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ دوستانو. تاسو هم ډېره مننه چې دغه خپرونه